افغانستان کې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په پار پر دیوالونو نقاشۍ. د افغانستان د هنرسالار انځورګرانو شبکې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په پار د عامه پوهاوي په توګه پر دیوالونو نقاشۍ کاږلي دي. د هنرسالار انځورګرانو د شبکې مشر امید شریفي وایي انځورونه د خلکو توجه زیاته جلبوي او د دې پر مټ به خلکو ته له کرونا وایروس څخه د ځان ساتنې ښه پیغام وړاندې شي. نوموړي زیاته کړې په 5 ولایتونو کابل، ننګرهار، کندهار، هلمند او هرات کې 15 نقاشۍ کړي دي. په دغو مهمو موضوعاتو کې د لاسونو مینځل، د ټولنیز واټن مراعاتول او د نظافت ساتل دي چې په اړه یې ځانګړې نقاشۍ شوي دي. افغانستان کې د هنرسالار انځورګرانو شبکه له 6 کالونو راهیسې فعالیتونه کوي چې پر دیوالونو او موانعو باندې د ښار د پاکوالي، د پوځیانو د ملاتړ، ښځو حقونو، بشر حقونو، اداري فساد او نورو بېلابېلو موضوعاتو کې ښکلې نقاشۍ ویستلې دي. لا ډېر نور معلومات د خبریال پر بېلابېلو پتو وڅارئ.